نو ځواني د الله د طرف نه امانت ته چې دا ګورې په ګناهونو کې زړه نشي ګورې چرته د ځوانۍ عبادت او چرته بیا د بوډاتوب عبادت حدیث مبارک کے راضی رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تبارک و تعالی وی چی پٹول دنیا کی زپس ډیر خوشحالی گما من شاب التائب پٹول دنیا کی پدی ډیر خوشحالی گما چی زوان سڑے ما تا توبہ باسی اللہ وی چی زوان یا ما تا وی چی اللہ زما توبہ دا مونگ وایو اللہ مونگ پا حالت دا زوانے کیو او اللہ تا تم پدی زوانے کی توبہ دا چی اللہ تا زمونگ پا توبہ خوشحالے گی وی دا زوان پا توبہ خوشحالے گم زوانا رب العالمین خستا دا توبی پا انتظار دے یو توبہ با سر رب خوشحالی گی وی خدا زوان دے طاقت اشتاو ما توی چی اللہ توبہ میں دا اللہ نبکوم گنا مونگ وایو اللہ مونگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا دا زوانی بچری دا دین خلاف نہیں استعمالی گی اللہ دا زوانی با دا فقیر خلاف نہیں استعمالی گی دا با دا غریب خلاف نہیں استعمالی گی بل تپوس پا اللہ کی وعن مالی دا مال بارک با اللہ تپوس کی مال بارک با گورے دو تپوس کی گی من این اکتسبہو وفیما انفقہو چی دا مال دی گٹلے سنگو او مال دی بیا لگولے سنگو مال بارک با گورے دو تپوس کی گی دا دیر مشکل دی من این انفقہ دا مال دی سنگ گٹلے دا کسب طریقہ دی حلالو مزدوری چی دی کول او کاروبار دی کو عالم نا دی تپوس کڑے چی دا حلال دی کا حرام دی دا دی تپوس تی کڑے طریقہ دا معاش تی حلال و من این اکتسبہو دا مال دی سنگ گٹلے زکا خوز بار بار وام خصوصاً دا ملیشہ و دا دوبئی و دا سعودی مسافرو تا چی مال گٹائی لگ گٹائی خوگورے پا حلالی گٹائی دل تا پی مزید طول خلق کی او حساب بے گورے استاسو سربیا یوازی کی مزید پی دل تا نور خلق کی او حساب بے گورے تاسو سری لگی گٹائی خو حلالی گٹائی دا برکت سرائی گٹائی دیر اگران خبر دا گورے چی تپوس بیا وشی چی طریقہ دا کسب دی حلال و کنا حرام نو دیر احتیاط کا وفیما انفقہو بل تپوس پکی چی سنگ دی مال لگولے ما مال در کڑے تا چرتا جماعت جوڑ کڑے تا چرتا مدرسہ جوڑا کڑے تا چرتا یتیم لکور جوڑ کڑے تا چرتا اختر کے یو یتیم لجامع اغسطی وی تا چرتا پا اختر کے ستا پا پیسو دا یو یتیم پکور کے وور بل شوے پخلے شوے استا پا پیسو مال دی کم زی لگولے اخو ما در کو نو تا دا فقیر خلاف استعمال کو تا خود غریبانانو خلاف استعمال کو او اللہ وی زما خلاف تا ادرے دلے زما خلاف تخپل مال دا دین اسلام خلاف تا استعمالو نو دا دی مال با اللہ تپوس کی گورے دا بنوے چی دا زما ما گٹلے دے و زما خوخ دا گورے اللہ با دا دی تپوس نکی چی تا وادک ویدن کے دا کال تسونو بانی مال اللو زولے ہو دا غی مال لگزائی راک دا مال دی پسکی لگولے ہو دا دی پا کم طریقہ باندے لگولے ہو دینا چاہتا فائدہ رسیدلے ہو تو ولی دا مال زائی کئی علاوہ دا دینا چی معشومان دی پی یرولیو پا کورون کی دی بیماران یرولیو پا دی باندے ازار دی اغسطے پا دی مال باندے دا مال میں دی دا پارا در کڑے ہو چی تا پی ازار والا تا پی یتیمانان ازار کا نو دا دی مال با اللہ تپوس کئی نو غٹ احتیاط بکو بل علماء وائی اخیرے تپوس پا اللہ دا کئی چی علم دی سمرو او عمل دی سمرو علم دی سمرو او عمل دی پی سمر کڑے دیکھے با مونگ دیر تاوانیان راشو دیکھے با دیر ناکام رازو اللہ بوئی عالمہ علم درتو پا دی مسئلہ او اللہ ما تخو علم عمل لی پی ولی نکو تا پی ولی عمل نکو
خلق ته دی وی خپل دی په عمل نکو دې کې به ډېر په خسران کې راځو. یا الله زمونږ علم با عمل نصیب وکړه، علم با عمل الله د به عمل علم نخو وساته کریم الله. دې کې بس تاسو نه مونږ ډېر ګیر یو دې تپوس کې، دې تپوس کې بس تاسو نه مونږ ډېر بد راځو. وی به چې تاسو سره هو علم ډېرو او عملم څومره، الله د بې عمل علم نم بچ کی کریم الله. چې څومره علم دی په دې عمل نصیبه کی. نو د قیامت ورځ د تپوسونو ورځ ده. فلنقصن علیهم، بیا به مونږه احوال بیان کو علیهم په دې باندې بعلم په علم خپل سره. وما كنا غائبین، او نو مونږه غائب او نا خبر د دې د اعمالنا. چې کم کس انکار کوي، چې کم کس انکار کوي چې ما خدا کار نه دی کړی، الله وی زه خو غائب نه یم، مونږ خو د دې د اعمالو نه غائب نو. نو فلنقصن علیهم، څوک په انکارم نشي کولی، الله به ورته حق اعمال بیانې چې کوم اعمال یې کړي دي